ribbon ta the formulas and the functions bare ke we have to discuss something here. Ogore formulas ke insert function, AutoSum, recently used functions, financial functions, logical functions, text function, dead and time function, mathematical functions. That all functions دا موږ سره په ایکسل کې موجود دي او زیات کر په دې باندې موږ کار کوو. وی ورک ان اٹ. اوس تاسو یاد ساتئ چې آیا دا فنکشن یا فارمولاز وایي څه ته. سو واټ از فنکشن؟ موږ داسې ویلی شو چې say for example function is the collection of special characters which perform a special task. A special task is called function. function اصل کې دا یو خاص الفاظ یو مجموعه ده چې هغه په یو پروګرام کې یو خاص کار کوي. نو هغې ته موږ فنکشن ورته ویلی شو. that is called function. نو فنکشن اصل کې دا د الفاظو مجموعه ده چې یو خاص الفاظ کله یو ځای شي او هغه یو خاص کار کوي په پروګرام کې. نو هغې ته موږ فنکشن ورته وایو. دی به خامخا پکې دماغ کوي. So we have two kinds of functions. او the functions چې کوم دی دوه اقسام دي. یو ته internal functions ورته ویلی شي. internal functions یا ورته مونږه built in functions ورته وایي او بل ته مونږه external functions or user defined functions ورته وایي. نو دا دوه قسمه functions دي چې موږ صحیح طریقې سره اپلای کولی شو. نو په ایکسل فنکشنز کې فارمولا ریبن کې دغه دوه فنکشنز چې هغه موږ استعمالو. نمبر 1 internal functions دي. those functions which come with any program installation is called internal functions. هغه functions چې هغه د یو پروګرام انسټالیشن سره خود به خود راځي نو هغه د تاسو internal functions ورته ویلی شي. مثال فارمولاز ریبن کې چې څومره فنکشن دي functions are the internal functions. دا ټول چې کوم دی internal functions دي. په دې فارمولا ریبن کې چې دا څومره فنکشن دي نه نو دغه ته ډېر مونږه internal functions ورته ویلی شي. external functions ته ویل کېږي. یاد ساتئ those functions or function which are made by a user چې کله یو user made by a user through developer ribbon is called say for example external function. هغه functions چې هغه یو user په خپل جوړ کی یا دا انټرنیټ نه ډاونلوډ کی او انسټال کی یا د سی ډي ډیسک نه چرته انسټال کی نو دا فنکشن اصل کې موږ سره خپل موجود نه بلکې دا یو یوزر په خپل باندې دا فنکشن جوړ کی او یا چې کوم دی د انټرنیټ ډاونلوډ کی او انسټال کی او یا چې کوم دی د سی ډي ډیسک نه انسټال کی نو دې د وجه نه د فنکشن ته مونږه ایکسټرنل فنکشنز ورته ویلی شو. لکه وګورئ اوس ما سره دا ډیولپر ریبن دی نو د دې د لارې چې کوم فنکشن جوړیږي که نه نو ګورئ هغې ته مونږ ایکسټرنل فنکشن ورته ویلی شو. لکه زه یو مثال تاسو را درکمه. لکه زه ورته ورکوم چې ALI علي آیا دا علي چې کوم دی نو دا 90,90 دا زه جمع کولی شم ما ته وي نه رانګ نیم د هیش مطلب د رانګ او نوم دا نوم علي چې کوم دی دا فنکشن دی نه پیژني دا غلط دی تاسو سره ډېر. دې د وجې نه دا علي فنکشن موږ سره موجود نه دی نشته دی. دې د وجې نه دې ته مونږه جست اٹ از کالډ دې ته مونږ ډېر ایکسټرنل فنکشنز. اوس که زه علي فنکشن جوړ کړم زه دې ځای نه ویجوال بیسک ته راشم او بیا دې ځای نه زه say for example ماډیول ته راشم نو پای کې لکه زه یو فنکشن جوړوم say for example علي A, B
او همدغه علي چې کوم دی سه فار ایگزامپل ویل انټو a پلس وګوره دا سه موږ ویل انټو b اساین کو نو وګوره دا موږ سره یو فنکشن دی نو چې کلم زدي زنه اس یو علي دی زنه استعمال کوم وګوره 3,3 نو کو زه انټر کوم نو دوانه به جمع کی او ماته به انسر راته راکی اوس دا علي چې کوم دی دا ما سره څه دی دا یو ایکسټرنل فنکشن دی اصل کې دی او دې ته ایکسټرنل فنکشن ځکه ویل کیږي چې دا په ایکسل کې خپل نشته دی بلکې مونږ جوړ کو راموست نو ځکه دې ته ایکسټرنل فنکشنز وتا ویل کیږي نو ځکه دې علي دا چې کوم دی نو ما تاسو ته وګوره آسان الفاظو کې لیکل چې those functions which made by a user through developer ribbon د developer ribbon په مدد سره چې کوم functions جوړیږي نه نو دا functions ته مونږه external functions وته ویل شو او دا یو یوزر په خپل باندې جوړي it made by a user دا یوزر په خپل جوړ کی او مونږ هغه صحیح طریقې سره ډېر وګورو یاد ساته زرازم لومبه شروع کوم دا و بس یو بل what is formula دنه سو کوېسچن کولی شي چې آیا دا فارمولا څه شی دی تاسو یاد وساته when two or more than two internal functions combined with each other and makes a new function is called formula چې کله دوا یا د دونه زیات فنکشن یو بل سره کمباین شي او هغه یو خاص یو بل فنکشن جوړ کی نو هغه ته ډیر مونږه فارمولا وته ویل شو چې کله 2 or more than 2 external functions چې کله دوا یا د دونه زیات کم چې ایکسل کې کم فنکشنز دي ا کمباین شو دغه نمات یو نه فنکشن راشي نو د فارمولا ویل کیږي ورته بار سټوډنټس ته مثال تاسو ته ما د ایکسل په سٹارټ کې دا مثال درکړم یو کنه ایکسل کې هغه بیا وروسته خیر ز فارمولا ستر اعظم نو ځکه دې ته مونږه ایکس دا فارمولا وته وایو زه شروع کوم د سنه دا انټرنل فنکشنز نکوما زه د فارمولا ستر اشم د فنکشن د اپلای کول موږ سره مختلفه طریقې دي وی کین اپلای لکه سه فار ایگزامپل دې ځنه ما سره چرته ماش دی او زه غواړم چې سه فار ایگزامپل د قصې دا فنکشن اپلای کما نو کو زه چرته ټوټل رو باسما نو سمپلی زه به د انسرټ فنکشن تراشم انسرټ فنکشن ته او یا به زه د کیبورډ نه شیفټ F3 به وخم دې ځکه ډیر نو چې کلم تاسو شیفټ F3 وخه جس یو کین شیفټ F3 نو ګره تاسو لږ دا انسرټ فنکشن دل درکې نو که تاسو هر ځای کې ولاړې او دې ځنه تاسو شیفټ F3 وخه نو دا انسرټ فنکشن به تاسو اتوماتیکلی درکې دا هغه شارټ کټ دی یا تاسو دې ځنه پیج لیاوټ تراش فارمولا ستراشه او په انسرټ فنکشن کې وګوره دې ځنه تاسو دا فنکشن اول فایند کا ته جمع غواړي نو اس یو ام سم او دا دې ځنه گو نو هغه فنکشن به تاسو اتوماتیکلی وګوره پیدا کړه یا که تاسو ډیر زیات فنکشنز دي داسې لکه آل او ته یو فنکشن معلومول نشي نو په دې سرچ کې وته ولیکا and go باندې کلیک کماس نو ګور هغه سم فنکشن مال پیدا ک او دا دې زنه اوکې کماس نو ګور هغه ویلیوز په خپل راغست دي بس ته اوکې کړي زنه وګور د دې ټولو سمیشن تعالی خود به خود دل درک یا موږ داسم کولی شو ډایرکټلی لکه موږ خپل متعلق کلی شو چې به زم مساوي اس یو ام دې زنه ولیکم قوس او دا غي نه پس چې کوم دا ډریګ کوم دا ویلیوز وګور چې سونه ما سری دي او دا غي نه پس انټر کما نو ګور ما ته مغه انسر را تراکې نو زه دا غینم کولی شم د انسرټ فنکشن نه او زه ډایرکټ چې کوم دی ډایرکټلی دلته کولی شم یا کدی زه نه سه فار ایگزامپل وګوره ما تاسو ته ویلیو کنه سم ایوریج کاونٹ نمبرز میکس اینڈ من دا تاسو په هوم ریبن کې وګوره دې ځکه تاسو اپلای کړو ډیر نو مطلب دا دی چې دا فنکشن تاسو د دې لارې نه استعمالول شي چې بس یو ځل کلیک کو بیا کلیک شارټ کټ پین ته خو دلو چې الټ 19 مسایب سره دوزله وخه نو کول شي چې تاسو دا کیلکولیشن صحیح طریقې سره وکړئ نو دا غي سمیشن چې کوم دی الټ سره مساوي علامت دوزله وخه نو به تاسو له سمیشن خود به خود دل درکې بل وګوره ریسنټلی یوزډ فنکشن مطلب دا دی چې کم فنکشن اوس اوستا استعمال کړي نو ګوره دې څه نه مغستې شي داسي بس دا اوکې کدلتا نو مغه سمیشن هغه جمع تقسیم منفي تعالی هر سکول شي داسې دی اوس راځو د نورو فنکشنز ته نو دا ډیر موږ داسې د دې لارې نه اپلای کوو چې تاسو ته ګروپس فایند کوم د شامس د تو ګوره ایکس انټرنل فنکشنز ګروپس چې کوم دي کم دي
تاسو ته زه لا کلیر کما نمبر 1 موږ سره ټیکسټ فنکشنز دي نمبر 2 موږ سره لوجیکل فنکشنز دي نمبر 3 موږ سره ډیټابیس فنکشنز دي نمبر 4 موږ سره جست فاینانشل فنکشنز دي نمبر 2 چې کوم دی 5 نمبر اکاونټینګ ریلیټډ فنکشنز دي چې هغه لیجر ټرایل بیلنس او انکم سټیټمنټ سره تعلق ساتي کومه لیجر ټرایل بیلنس انکم سټیټمنټ سره او 6 دغه سیمو سره جست میتھمیټیکل فنکشن نمبر 7 چې کوم دی دغه سه لوک اپ and references functions look like this. References functions. Number 8 we can say information functions, and number 9 is just we say date and time functions. Dam sir groups the asal ke engineering functions di ko engineering function akas istemalul shi kam kas say for example engineering wili kaga civil engineering دی او kaga electrical engineer دی اصل کې say for example اوس د دې لپاره تعالی اول هغه اصطلاحات یادول دي چې آی زبر د فنکشن څنګه استعمالوم نو مطلب دا دی دا چې تاسو ته مولي کړ زو تاسو په اکاونټینګ باندې پدې کې په اکاونټینګ فنکشن باندې پیو چې کله تر څو پر تاسو اکاونټس په اصطلاحات او بهر څه نه پیښوي تاسو د اکاونټینګ یا د فاینانشل فنکشن نشي استعمالوم زه کوشش کوم چې تاسو دا لګ ایکسپلین کوم په ایکسل کې عام زه د بوک نه کوم مزید بیا د ایکسل د فنکشنز نه کاروم دی بیا راځمږه نمبر 1 شروع کوو د ټیکس فنکشنز نه چې آیا دا ټیکس فنکشن کم دي او څه د پاره استعمالیږي زموږ آغاز دینه کیږي یاد ساتئ those functions which are related text چې هغه ټیکس سره تعلق ساتي related text is called text function نو هغه ته موږ text functions وته ویلی شو आ फंक्शन چې هغه ټیکس سره تعلق ساتي نو هغه ته مونږه just we say text functions چې هغه زیات کر اپلیکیبل دي اپلای کیږي په څه باندې کاریږي په چا باندې په ټیکس باندې نو هغه ته مونږه ټیکس فنکشنز وته وایي एग्जांपल کې ټیکس فنکشن کم دي just we can say upper دا سے lower دا سے trim دا سے proper دا سے character دا سے code دا سے len. So we have a lot to go. Text, that's a ripped, that's a say clean, that's a right, that's a left, say mid, digital. A text one database function. Lelu. That's a substitute, that's a concatenate. وګوره دا فنکشن دی موږ سره اصل کې دا څه ویلیو وغیرہ وغیرہ نو وګوره دا موږ سره د ایکسل چې کوم دی ټیکس فنکشنز دي اوس په دا یو موږ کارو او په یو باندې به एग्जांपल کوو ډیر نمبر 1 زرا اعظم اصل کې دلته ټیکس فنکشنز دا او په ټیکس فنکشن کې نمبر 1 راځم اپر فنکشن نو اپر فنکشن څه کوي اپر فنکشن makes all characters of a sentence capital they زما د ایکسل چې څونه الفاظ دي چې تاسو کوم جمله لیکلي هغه ټول ماته کیپټل کې غټي راته لکه یو مثال تاسو لدر کوم एग्जांपल لکه زور کوم چې say Zia Institute of Information Technology etc نو که زه غواړم چې دا ټول ټیکس زه غټ کما نو زه براشم دې ځای کې به ورته اپر ورته ورکما او چې کله اپر ورکما نو زه به دا وګورئ دا سیل به زه اټومیټیکلی انتخاب به کما او دا به زه انټر کم باس نو وګورئ زیا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي ټولې ماته څه کړل غټې کړ راته مطلب دا دی چې کله تاسو فنکشن اپلای کوئ نو قوس او سلیکټ سیل یو سیل به پکې انتخاب کې ډېر کسان داسي هغه دا اپر فنکشن ولیکي او پکې دا ټول سیلز داسې انتخاب کړي ډېر نه چې د کم ځای نه تا دا لیکل شروع کړي دي او مقه سیل پکې انتخاب کړه ځکه دا همدغه سیل سره تعلق ساتي که تاسو په دې ډبل کلیک کړئ که نه نو ګور دا یو سیل دی او که نه دی ما سره نو مطلب دا دی چې دا په یو سیل کې دا لیکل دي
خدا لږ زیات دی هغه سیل سایز لږ کم دی نو ځکه دا ټیکسټ کم دی نور سیل ته ښکاري چوړېدلي داسې د وجې نه کوشش کوئ چې کله تاسو ایکسل فنکشن اپلای کوئ نو چې کله تاسو فنکشن ولیکئ نو دې ځای کې تاسو ډېر صرف دا یو سیل انتخاب کا او چې کله تاسو یو سیل انتخاب کې نو د هغې نه پس چې کوم دی انټر یې کا او مغه ټول ټیکس در اغستی او اټومیټیکلی تاسو له کیپټل کې بیا ګورئ داسې موږ سره لوور فنکشن دی لوور څه لپاره استعمالیږي لوور میکس all characters small د ټول کریکټرز ماته سره کوي سمال کوي راته لکه مثال تاسو له درکما څنګه چې د ضیا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي ډېر ټول کیپټل دی نو که چېرته زه لوور ورته ورکما نو ګورئ دا سیل به زه انتخاب وکړم او دا به زه انټر کړم بس نو ګورئ دا هغه کیپټل ټیکس وکړه نو هغې ماته اټومیټیکلی څه ته کنورټ کړه هغې ماته سمال ته کنورټ کړي نو چې کله تاسو فنکشن بیا لیکئ نو اصل کې دا به لوور اینڈ سلیکټ سیل چې په کوم کې ستا دا لیکل موجود وي اب تاسو انتخاب کې بس بیا راشي او پسې یو بل فنکشن دی چې هغې ته مونږ ټرم ورته ویلی شو ټرم څه کار کوي ټرم فنکشن از یوز ټو remove the extra spaces from a sentence د یو جملې نه چې کوم دی اوورال سپیسز ختموي نو د هغې دپاره مونږ ټرم فنکشن استعمالوو څنګه استعمال کړو ډېر دې ځای کې زه به راځي ورکوم چې سه فار ایگزامپل ضیا انسټیټیوټ دقسې ورکوم مته آف سه وګورئ آف انفارمیشن او سپیس ټیکنالوژي وګورئ اضافي سپیس مې ورکړو او دې نه پس افغانستان داسې ورکوم دی نو تاسو وګورئ په دې جمله کې ما دا څومره ډېر زیات سپیس ورکړی دی زه غواړم دې نه د اضافي سپیس ختم کړم او دا جمله خپل عادي حالت ته راولم نو زه ورته ورکم جسټ وګورئ TRIM ټرم او د ټرم نه پس قوس په لګوي شفت 9 سره او صرف دا یو سیل به انتخاب کې بس نو چې کله تاسو دا انټر کې نو ګورئ هغه اضافي سپیس خالیګۍ ته ختمه کړه او ماته صرف او صرف چې کوم دی هغه صحیح جملې راته راکړي وګورئ هغې کې هغه سپیس یې مال عادي سپیس راته راکړه and then I can see something here نو که تاسو دا فنکشن اپلای کوئ که نه نو تاسو به ټرم ولیکئ سلیکټ any cell نو د هغې نه به تاسو له اټومیټیکلي دقه خالیګاه د اضافي سپیس په دا جملې نه ختم دی بل داسې موږ سره ډېر پراپر فنکشن دی چې پراپر څه کار کوي نو موږ داسې ویلی شو چې پراپر فنکشن is used to make first character of each word in a sentence capital it capitalize each word of a sentence आसान या موږ داسې ویلی شو or it capitalize all characters of a sentence د دې جملې چې کوم دی هغه لومبي کریکټر ټول څه کوي غټوي یې راته لکه زه تاسو له سمپل زه کوم چې ایکسل فنکشن is being started etc نو که زه غواړم چې د دې یو دا کریکټر غټ کم په دې جمله کې EFSIBNS نو زه په دې ځای کې څه وکړم زه په دې ځای نه پراپر فنکشن استعمال کړم او د قوس نه بعد د بریکټ نه بعد چې کوم دی تاسو به دا سیل انتخاب وکړئ او دا به دې ځای نه انټر کړئ بس نو ګوره EXLFIBNS دې دپاره دې ته مونږ ډېر څه ورته ویلي شو دې ته مونږ پراپر فنکشن ورته اصل کې وایو نو د پراپر فنکشن د لارې نه مونږ کولی شو چې دا لومبي کریکټر ټول څه کړو دا ټول غټ کو ډېر دی نو پراپر سلیکټ any cell یو سیل پکې انتخاب کا دا به تعالی دا لومبي کریکټر اټومیټیکلی څه به کړي دا به کیپټل کې دی نو ګورئ تاسو ته E ته وګورئ F ته وګورئ I ته B and S نو دا ټول یې ما ته غټ کړ کیپټل یې کړل نو ځکه دا د پراپر فنکشن کار شو بیا ورپسې وګورئ یو بل فنکشن ته چې هغې ته موږ ټیکس فنکشن ورته ویلی شو لیټ سی ټیکس فنکشن دا ټیکسټ خپله فنکشن دی text function is used to convert the numeric date format to text date format numeric date format چې کوم دی هغه text date format ته تغیرې تبدیلیږي مثال تاسو له درکمه لکه دا کنټرول سیمی کولن سره ډیټ راځي یو قسمه ته وی چې داسې کار وکړه
دا ټیکس ته کنورټ کا لکه د منت په ځای ما ته جون جولای راته راکا او د ډے په ځای ما ته د 5 په ځای لکه سه سنډے منډے ټیوزډے راکا وغیرہ نو دې دپاره زه به داسې کار وکړم چې دا ټیکسټ فنکشن به استعمال کړم او د هغې نه بعد چې کوم دی وګورئ دا سل واخله انتخاب کړئ ځای نه او د هغې نه پس تاسو ډبل کویټس او دې کې وګورئ ډي ډي 4 ټایمز بیا ماینس بیا منت څلور ځله او بیا چې کوم دی ایر څلور ځله چې کلم سیف فار ایگزامپل دا تاسو انتخاب کې او دا دې ځای نه وګوره ډبل کویټس بند کې انټر یې کا نو وګورئ وینسډے جون 2013 یې تاسو له درکړه نو وګورئ زما هغه نومیریک ډیټ یې کنورټ که چاته ټیکس ته یې کنورټ کړو نو چې کلم تاسو سیف فار ایگزامپل ټیکس فنکشن اخلئ نو سلیکټ اینی ډیټ یو ډیټ سل واخله او پای کې ډي ډي بیا دې ځای نه سیف فار ایگزامپل ایم ایم او بیا د هغې نه پس چې کوم دی وائی وائی ډیټ والا دې ځای نه اینڈ دین پریس انټر باس نو ګورئ د هغې د وجې نه مونږ ځکه دا نومیریک ډیټ مونږ ټیکس ته کنورټ کړو وی کنورټ اټ اس کو سے فار ایگزامپل زم چې ټیکس فنکشن کې صرف ماته ډیر راته راکا دا سل پکې انتخاب کا او دې ځنه پس ماته ډیر راته راکا ډیر اوهو ګوره کچرته ماته صرف ډے پکاروي نو زه به دا سل انتخاب کم دې ځای نه او د هغې نه بعد چې کوم دی کاما زه به ورته وکړم چې ما ته ډي ډي 4 ټایمز راته راکړه بس ډے صرف راته راکړه او که تاسو دا انټر کړو نو ګورئ ما ته صرف وینسډے راته راکړه که زه وایم چې صرف منت راته راکړه نو مکه ټیکسټ واخله فنکشن او دا سل پکې انتخاب کړه دا ډیټ والا او د هغې نه پس ایم ایم ورکړه ګورئ که تاسو دا یو ایم کم ورکړئ که نه نو دوی به بیا درې کریکټر تاسو ته صرف کوي انټر یې کړئ ځای نه جون که چېرې تاسو ټیکس فنکشن استعمال کنه او دې ځای کې تاسو دا ډیټ سل واغسته نو که چېرې تاسو کاما زه در کوم چې صرف 3 ډیز څلور ډي نه درې نو بیا به تاسو له د فرای ویډ دا به درکړي د لګوره ویډنسډے او که صرف تاسو ایر غواړئ نو ټیکس ته راشه او د ډیټ نه ماته ایر راواله نو ګوره صرف ډبل کویټس او د هغې نه پس وای دا انتخاب که دې ځای کې جس 4 ټایمز او دا انټر کا نو ګوره 2013 تاسو به چې دا 2013 نه خو ماسې نومیریک کې راته راکړه نو داسې خو نشي درکوړي چې 2013 داسې نه ورکوي ډېر ښه اټ از امپاسبل ټو اوهو داسې نه ورکوي اصل کې ډېر اټ ډز ناٹ ګیو بیسیکلی دس دا نه ورکوي داسې هماغه 2013 به تاسو به درکوي ډېر نو که تاسو فنکشن اپلای کوئ نو اول به ټیکسټ او د هغې نه پس سلیکټ اینی ډیټ سل کاما د هغې نه پس ډي 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 4 ټایمز بیا ایم 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 4 ټایمز ویښ شئ ښه او بیا د هغې نه پس وائی وائی 4 ټایمز نور الله دا چپ دا افاسټراپي ده للو نه قاری للو داسې دی چې دا ټیکس نه دی دا فنکشن زم چې ته به داسې لیکې اوس که زه ډایرکټلی کوم نو بیا تا ته انسر ښکاري جواب ښکاري او فنکشن نه ښکاري نومیریک څه نومیریک ٹھیک ده که نه نو مطلب دا دی چې بھئی تاسو یو ډیټ ټایم چې کوم دی هغه دقسې فنکشن ته اړولی شي دا اپاسټراپي ځکه ورکوم چې دا فنکشن تاسو ته ښکاره شي سلیکټ ډیټ سل او د هغې نه پس چې کوم دی صرف ډے دپاره که نه صرف ډے دپاره به هیل د ډے دپاره به تاسو ډي 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 4 ټایمز دقسې صرف ډے دپاره د منت دپاره به صرف ایم ایم د ډي ډي په ځای ولیکئ او د ایر دپاره به صرف تاسو وائی وائی هغه نشي دا ټیک دا یاد دی ها آسان a piece of cake ټیکس ته راشي دې ځای نه او دا ډیټ والا لکه سه اینی ډیټ تا سره دی لکه دا خو آلریډي ما سره فنکشن دی نو زه به ډي ډي او بیا ایم ایم ٹھیک ہے نا او بیا چې کوم دی وائی وائی ورته ورکړی
sorry دا نوړي ډېر نوړي سیریس ښه نه سلور زره خو چې ورکې تا سره به دا عمل نه کوي سلور زره خو چې ورکړو طالب به هماغه څیز لکه اوس دا اورېدلي دي ډېر دیز آر کنورټېډ نه کېږي ډېر یاد ساتئ ښه ځکه دا فنکشن دی ګورئ دا چېرته ډیټ سیل خو نه دی که نه تا سره اوس که چېرې دا زه کاپي کړم او دلته یې راولم او دا زه پیسټ ایز ا ویلیو کړم د شاته فنکشن شته اوس زه در کوم چې آیا په دې باندې ټیکس فنکشن اپلای کا یا دې ځای کې دا ډیټ زه راځم نو دا ټول جنرل دي شارټ ډیټ میټ په دې اپلای کېږي نه اصل کې ډېر ځکه دا ما سره د فنکشن نه راغلي دا هر څه دا هر څه ما سره دا د فنکشن راغلي دي نو که زه ورته وایم چې بھائی مساوي او دلته کې زه ټیکسټ ورکړم او دې ځای نه دا انتخاب کړم داسې در کوم چې بھائی ډي ډي ماته راکړه او دغه ایسه ایم ایم ماته راکړه او دا ایسه فار ایگزامپل وائی 4 ټایمز ماته راکړه نو دې دا نه پېژني ها ته په دې باندې اپلای کولی شي په دې نومیریک باندې چې بھائی ټیکس کې ماته څه راته راکړه دا راته صرف او صرف مقه نومیریک فارم کې راته راکړه او صرف ایم راته په انګلیش کې راته راکړه نو داسې مونږ کولی شي ډېر خو دغه فنکشن مونږ واپس دې ته نه شو کنورټ کولی لکه وګوره هلته ما چې کوم دی صرف ډي ډي واغسته 2 ځله نو ما یې نومیریک 05 راته راکړه او چې کله ما دې ځای نه 3 ایم واغستل نو اټومیټیکلی ما ته جون راته راکړه اصل کې ای یې ټکټ کړه او کنه زه دغسې دام دې ځای نه سیف فار ایگزامپل کنورټ کوم انټر یې کړه دې ځای نه نو بیا همدې طریقې سره کنورټ کړی واپس یې کنورټ کړه دې لارې نه خو تاسو په فنکشن په نمبر باندې اپلای کوئ که نه په فنکشن باندې نشئ اپلای کولی ځکه زه خو تاسو ته بار بار په دې فنکشن کې لیکم سلیکټ ان د ډیټ سیل دا خو ستا ډیټ سیل نه دا خو ستا د فنکشن نه تا سره دا ډیټ جوړ شوی دی اصل کې دا ستا د فنکشن نه دا ډیټ جوړ شوی دی نو اصل کې ډیټ سیل زما دا دی نو که تاسو نومیریک ته کنورټ کوئ نو بیا به دا فارموله او دا فنکشن تاسو دې لارې نه اپلای کوئ یو هیو ټو یوز دم دس ډي ډي به 2 ځله ورکې ایم ایم به 2 ځله ورکې او وائی وائی به څه اب 4 ټایمز ورکې ځکه که وائی وائی تاسو 3 ورکې او که څلور ورکې او که 5 ورکې خو مقه نومیریک پاته ښي بل ډېر سټوډنټ دا سوچ کوي وګورئ شاباس که چېرته زه ټیکس کې دا ټیکس فنکشن استعمال کړم او دې ځای نه زه ورته ورکړم چې سیف فار ایگزامپل ډي 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 دغسې 3 ډیز ورته ورکړم داسې بیا به څه کېږي څه هم نه کېږي او مقه 3 ډیز والا وینسډے به تاله درکوي نو مطلب دا دی که 3 ډي ورکې او که د لس پیرې ډي ورکې خو مقه یو دغه دی ښه څه د هغې څه فرق په دې اثر باندې په دې باندې څه نشته یو بل ته وګورئ ډېر یو فنکشن دی چې هغې ته کنکیټینیټ ورته ویلي کېږي کنکیټینیټ څه کار کوي ټو کمباین 2 or more than 2 words with each other is called concatenate یو څو سیلز کې چې کومه ډیټا ده هغه زه دواړه کمباین کول غواړم نو د هغې دپاره مونږ څه استعمالوو د هغې دپاره مونږ کنکیټینیټ استعمالوو صحیح شو لکه څنګه تاسو لیکئ چې فرست نیم اینڈ لاست نیم خو پکې ده ښه ونه خوځېدنه so let's see first name and last name او بیا وی کنه داسې full name نو ګورئ دلته راشئ concatenate او اول داسل انتخاب کا کاما بیا داسل دې ځای نه انتخاب کړی بس څومره آسان کړي مې دي تاسو ته هر څه او بیا راشئ دې ځای نه ورې زه کوم چې څه نوم دی خالد last name سلیم اوکې سلیم ایٹسټرا بس نو ګوره دواړه هلته اټومیټیکلی کمباین نو مطلب دا دی نو مخکې تاسو دا فارمز کتلي که نه تاسو نه غواړي فرست نیم لاست نیم که نه بیا اخر کې کمباین کړي نو ګوره زه کوم سیف فار ایگزامپل څه نوم دی نادر لاست نیم احمد زی ایٹسټرا اخوی شنواری so that's any other name Ruhullah
लास्ट नेम से नूर. अच्छा भाई ये कारी से नहीं यार कामी. ठीक है ना भाई. कामा का जो रहने वाला हो तब कामी हुई कर ना कामावाल. ओह सॉरी यार मैं तो कामी कामावाल. चुप कर. सो कामी नहीं कम से वुमन. अच्छा सो वुमन इट्स कारी वुमन. मतलब दा च फर्स्ट एंड लास्ट नेम तासो वास्ते शे कना कमा जोड़ कदा कामी बाबा कामी बताई एक खुगियाणी कामी दरुंटी. चुप कर. हाँ नु तासो बस सो के दासे concatenate select first cell and select second cell etc. Das वगैरह दा concatenate function. len सकार की len function is used to find the length of the characters. चुप कर. चुप माउच दे बदमा का गई आओ दा वगैरह अल्टीमेट करके दोनों सेल में बके इंतखाब करें योर सेल कामा बल से तो आसान फंक्शन दी उसे मुश्किल. len function is used so exam खत्म शो करना खा. len function उस बस सरम बोझ लगा शे दे. len function is empty access तासो लग टाइम पाती शिबिया बतासो लुस्तो खफाई. len function is used to find the length of ब्यापक यौम या स्टूडियो रोक सती राजी नो ब्याग द्विनी साबई अव इन दा खुई बतासो दा खब full. So बस len function is used to find the length of characters. ما तो खैर माफ तक होता उसका मुश्किल है. दशपेद 2 बजे मतलब लग सार पेश नमी की ऑटोमेटिकली क्लास ऑफ कोर्स रात में शेता सो सेरी. len function is used to find the length of characters. अच्छा length माता है दागे number of character count की लेकिन से ज़रूर कम चे से student information student दी कमा 10 character दी length राशा और बस 10 पर के इंतखाब के 10 बाव length enter का वो characters और ज़रूर कम चे अली 100 character दी माता with 3 characters. स्पेस सर्वे था ऑटोमेटिकली शुमारी. नो len और select पदे के दास डेट फंक्शन चाहा कैन नॉट बी यूज. select any cell नो करे मुंगो दागे द पार दा len फंक्शन इस्तेमाल है दागा से राइट तो गोरे लेफ्ट और मिड तो गोरे सेल के देर गोरे सोने इजी फंक्शन था उससे कोमा जेम तासो बोर नशमा तो बदली की देना पस एंजॉय कवे. राइट फंक्शन दा द्रे वाला डिफाइन राइट लेफ्ट and mid functions are used to get characters from say for example right बिल्कुल left and middle position of a word. they all left come the left na the right na the middle position na अल्फाज जरा खलमा चरता गोरे नो दागे परमुंगा दा द्री फंक्शन इस्तेमाल शाबाश ओकरा खरीब किंजो यो 2 दቂक़े बाद दी बस या एंजॉय करे देना बस नो ओकरा इजली कम से फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और जवालम चे दे लेफ्ट राइट करेक्टर रावालमा नो गोरे राइट जो द राइट ने यानी दखी तरफ ना माल द्री करेक्टर्स रा तरह का नो चकले एंटर कमा नमा तरह की 10 द राइट ना 3 करेक्टर्स नो गोरे मुंगा सोने इजी तरीके सरा सोने इजी फंक्शन दी द राइट ना सेलेक्ट एनी सेल और यो द्रे करेक्टर या सलोर करेक्टर माता राका और दगा से द लेफ्ट ना असल के माता करेक्टर राका नोगरे दा से कामा 3 रा तरा कडियर दे सेना नोगरे द लेफ्ट ना चकले एंटर कम नोगरे माता द लेफ्ट ना द चप तरफ ने 3 करेक्टर्स माता राकल
زبوري کوم چې say for example left select any cell او بیا 3 characters ترا واخلا بیا ډیر تاسو سره mid position دی mid نو که say for example لکه زوري کوم say the middle نه ز character عالم the means position نه نو ګره تاسو equal to middle اول به تاسو دا ټیکس انتخاب کې کاما 3 نه شروع کې وګوره 3 نه او مال 3 کریکټرز راکا نو چې کله تاسو دا کې دیش افغانستان نه کریکټرز والے لیټس سی چپ ګوره دا سي زوم دا لیفت کریکټر راخلم لیټس سی ګوره سو میډ ازر کوم چې د افغانستان د میډل نه ماته کریکټر راکا نو زبا any character تاسو 3 نه والے او say 5 character والے دا سے ډیر نو any you have یا وګوره کنه ګوره زبا ولې خاندې د پوره خاندې نو ګوره دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا 6 او دا 7 نو ګوره ما د 3 نه شروع کو او 5 کریکټر کنا نو 1 2 3 4 and 5 کریکټر می تراوا نو ګوره سمپلی زه کول شم چې say for example mid نو select any text او بیا دا غي نه پس start character او number of characters ठीक है ना नोगरे दामू सर लेफ्ट राइट एंड बेराजू दीज एन करेक्टर था बस हो गया